د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر او ملا یعقوب ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړو دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په خپله پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي وو طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني، خو د طالبانو مهم مشر ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې بیخي رد کړې دي. ملا یعقوب په دې مرکه کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په کندهار کې د جهادي مدرسې د فارغانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال چې غږیزه بڼه د طالبانو ټولنیزو فعالینو خپره کړې، ویلي په هیواد کې عصري زده کړې ته یوه اړتیا ده. ملا یعقوب په خپله دې وینا کې زیاته کړې په افغانستان کې داسې ذهنیت جوړ شوی دی چې د عصري او دیني علومو لاریونوال د یو بل پر ضد شوي او له یو بل سره کرکه لري. د هغه په خبره که شیخ الحدیث استاد او ملا ناروغ کینی څوک به درملنه کوي، د مدرسې طالب خو نشي کولی. که د چورلکې جوړېدو ته اړتیا پیښیږي څوک به یې جوړوي، د مدرسې طالب خو نشي کولی. که سړک رغیږي، برېښنا تولیدیږي او کان کیندل کیږي، نو یو انجینر ته اړتیا ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.